راز به سره کوم خیال ورکوي دا به خړ خیال ورکوي ډاکټر صاحبانو څلورم هایپر ایکویک دی یا سپین خیال دی هایپر ایکویک یا سپین خیال تعریف دې سکو کچيري یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په زیات اندازې کو ورکړي د هایپر ایکویک په نوم باندې یادېږي ګوره کچيري موږ وی نظر یو جسم نظر خپل شاوخوا محیط ته په زیات اندازې کو ورکړي د هایپر ایکویک په نوم باندې یادېږي لکه موږ وی چې دلته هایپر په معنا د زیات یا موږ دلته سپین معنا ورکو اصل کې هایپر زیات ته وي خو دلته د الټراساوند کې چې کله دا خیال زیات شي سپین ته وړي کنه سپین ته وړي او ایکویک معنا خیال ها هایپر ایکویک مثالونه ډاکټر صاحبانو یا د سپین خیال مثالونه په الټراساوند کې بون یا هډو کې سپین خیال ورکوي سټون یا تیګه سپین خیال ورکوي کلسیفیکیشن د کلسیم رسوب دا په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي سیکا یا وسپنی روپۍ په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي یورینری بلیډر وال یا د مثانې جدار په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي ګال بلیډر وال یا د تریخي دیوال دا په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي پورټل وین بارډر یا د پورټل ورید چې کوم دی د دې سرحدات سپین خیال ورکوي رینل کالیکس او پلویس دا په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي د پښتورګو کالیکس او پلویس برخه چې ده رینل کپسول یا د پښتورګو کپسول په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي انډومیټریوم په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي او انټرا یوټرین کنټراسپټیو ډیوایس چې کوم دی هم په الټراساوند کې سپین خیال ورکوي فرض مثلا تاسو که فکر وکړئ بون دی دا فرض مثلا فیمورال بون دی دغه فیمورال بون ډاکټر صاحبانو دا به سره کوم خیال ورکوي په الټراساوند کې دا به سپین خیال ورکوي دا بون شو بون په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي دا به سپین خیال ورکوي څه شو که چېرې تاسې سټون وګورئ سټون به هم په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي سټون په الټراساوند کې دا به سپین خیال ورکوي صحیح شو یا تاسو کلسیفیکیشن رسیب چې کلسیم د دې ترڅنګ د کلسیفیکیشن معنی چې هر ځای کې کلسیم رسوب وکړو دا سپین خیال ورکوي یورینری بلیډر وال یا د مثانې کوم جدار چې کوم دی ډاکټر صاحب ترانسفر چې کېږي مثانه بیا څلورزولي شکل ورکوي دغه د مثانې جدار چې کوم دی دا به سره کوم خیال ورکوي دا به هایپر ایکویک خیال ورکوي یا یو بي وال به ورته وي دا په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکوي سپین خیال ورکوي یا موږ ډاکټر صاحب ګال بلیډر د تریخي کوم دغه چې دی دیوال دا فرض مثلا د تریخي د نیک برخه شو څه شو دا یې باډي شو او دا یې فنډس شو ډاکټر صاحب دلته چې کوم په دې کې داخل کې د تریخي دا کوم وال چې دی دا خو داخل د تریخي کې څه شی دی داخل د تریخي کې فلویډ دی یعنی بایل دی بایل خپل څه شی دی فلویډ دی دا بایل به تور خیال ورکوي اما جدار کې تاسو وګورئ جدار به دغه جی بي وال به سره کوم خیال ورکوي جی بي وال به سپین خیال ورکوي صحیح شو ډاکټر صاحب بل موږ پورټل وین کې تاسو د پورټل ورید د تاسو وګورئ ډاکټر صاحب پورټل ورید دا پورټل وین شو پورټل وین بیا دوه برانش ورکوي څو برانش ورکوي دوه برانش ورکوي پورټل وین دوه برانش ورکوي دا خپل پورټل وین شو کچې ته ډاکټر صاحبانو لیفت سایډ ته لاړ دي ته موږ ورکو لیفت پورټل وین کچې ته رائټ سایډ ته راغی ډاکټر صاحب دې ته موږ ورکو چې رائټ پورټل وین صحیح شو دغه د پورټل وین چې کوم دا سرحدات دي ډاکټر صاحبانو دا سرحدات چې کوم دي دا به سره کوم خیال ورکوي د پورټل وین سرحدات به پورټل پی وی معنا پورټل وین وال یا بارډر پورټل وین پی وی معنا پورټل وین بی او آر ډي بارډر دا به سره کوم خیال ورکوي دا به سپین خیال ورکوي یا ډاکټر صاحبانو موږ انډومیټریوم کیویټي کې چې کوم دغه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو هغه به سره کوم خیال ورکوي هغه به ډاکټر صاحبانو سپین خیال ورکوي فرض مثلا موږ چې دا یوټرس دی څه شو دغه انډومیټریوم کیویټي چې دا ډاکټر صاحبانو دغه انډومیټریوم کیویټي دا به انډومیټریوم کیویټي به سپین خیال ورکوي که چېرته انټرا یوټرین کنټراسپټیو ډیوایس دلته راغی دا به هم سره کوم خیال ورکوي دا به هم هایپر ایکویک خیال ورکوي هایپر ایکویک خیال به دا به ورکوي صحیح شو بیا ډاکټر صاحبانو موږ وایو چې د رینل دغه کوم پلویس او کلیکس او پلویس برخه ده دا به سپین خیال ورکوي ګوره موږ وایو دا کډني ده صحیح شو په کډني کې چې دا رینل
کالیکس او پلویز برخه ده په الټراساوند کې دغسې خیال ورکړئ شو دا نارمل دی موږ چې د رینل پلویز او کالیکس برخه دا په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکړئ دا به سپین خیال ورکړئ دا کالیکس دی شو او پلویز برخه ده دا کالیکس او پلویز برخه په الټراساوند کې سره کوم خیال ورکړئ سپین خیال ورکړئ اما چې کله تاسې کپسول د دې وګورئ د دې کپسول به هم سپین خیال ورکوي نو دا ډاکټر صاحبانو هغه ساختمانونه په الټراساوند کې چې سپین خیال ورکو لکه بون دی سټون دی کلسیفیکیشن دی سیکا یا مصفنی روپۍ ده یورینري بلیډر د مثانې دیوال دی د تریخي دیوال دی د پورټل ورید سرحدات دي د پښتورګو کلیکس او پلویز برخه ده د پښتورګو کپسول دی انډومیټریم دی او په انټرایوټریم کنټرسپټیو ډیوایس یا د حمل د مخنیوي لپاره چې کله دوی یو بیټل دغه دی پر هم کې سپین خیال ورکوي دا و د نن ورځې درس تر بیا عمله ښه وخت چې السلام علیکم